من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د هغه ذات الله چې په کې مهربان بادشاہ دی واحد چې کوم دی دا خو په خبر سیمه باندې تاسو چې کوم ټوکر نه ورته توخم ورته تل د کابل او موږ سره چې کوم د وخت کې اوس کې کوم خلک جون کوي او دې باندې مطالبه وړاندې کړي چې موږ سره چې کوم د ظلم روان دی خاص کر د کوکي خیل چې کوم متاثر شوی دی هغه له چې کوم نه پیکټ ملاو شوی دی او سپری نظر انداز کړی دي څنګه چې کوم د پاجاوان او ست وزیرستان پر ټول خلک چې کوم د په عزت طریقه سره لګلي دی هغه د پیکټ ملاو شوی تاسو موږ چې کوم راشي کوم ډیجیټل شهر کې نو خدا کوکي خیل خپل چې کوم یو ځان لا کوم دی کنه بالکل افریدانه دا چې کوم د موږ مالک چې کوم مولوی خان واغه ټول فاټ چې کوم د مشر وو اوس په فاټ چې کوم د زم شولا او چې کوم د ملک تولاده چیف دی هغه ټول افریدای وا ټول کومونه یمني هر هغه ته چې ورشي جنسي ته ورشي هغه په مانی او کوکي خیل سره مشري وا او سم د وسره خو موږ یا کوکي خیل نظر انداز کړی دغه په وشو دي نظر انداز کړیو چې موږ نه لاشکار جوړ کړل موږ نه تنظیم کی ساخسیا نه زنده‌باد او مرده‌باد ویلي هغه سزا موږ ته ملاويږي کدا احتجاج او دا خبره د حکومت مونږ ونه منله زمونږ د سټیپ د پاکستان مسلم لیگ د طرفه چې مونږ سیاسي اتحاد ته مله خبره کړې چې مونږ 14 اگست روان دی هغه چې کوم د مونږ به تورې جنډې راخلو سیا پاتې به د موټونه باندې کوو او مونږ چې کوم د احتجاج کوو مونږ ټول دنیا ته خیو په خبر کې چې مونږ سره ظلم دی مونږ سره ولې ظلم کیږي مونږ چې کوم دغه کوو حکومت داسې دعوی کوي چې زه چې کوم دی 50 لک کورونه بازار خلکو له ورکو عوام ولا او سره چې کوم د 1 کروڑ هغه نوکری به ولر کو 1 کروڑ نوکری نه غواړو پیسې صاحب چې کوم کوکي خیل دي هغه له کور نه ورکه کنه چې خپل کور نه دل شي په سرکاري پسټام پیپر باندې ولیکه چې 5000 لمه خلکو له کورونه ورکه نو ته به چې کوم د عوام نه خلاصي او سره چې کوم دی د عوام نه به خلاصي او په خپل چې کوم هغه کړه اعلان کې و چې کوم د پسر سترګې باندې وچاته شي هغه کار دا نه کوي ان شاء الله تعالی کدا سټیپ مونږ دا سټیپ وکړو کبه په 14 اگست کې هغه نشو دویم سټیپ مونږ هغه چې پولیو نه کې بایکاټ کوو ما سره قومي مشران د کوکي خیل متابره چې کوم قدرمن مشران دي هغه سره مونږ مشارکت کوو ان شاء الله پولیو نه پکې پولیو نه ساتس کینې هغه نه مونږ بایکاټ کوو پولیو هم نه اجو چې مونږ مطالبه نه پوره شي کله چې مونږ مطالبه پوره شي درنه بخښ کوو هر شی وکړو هغه پر نه درنه ختمونه شي کوو او مونږ چې کوم دغه پر باندې چې مونږ خپل چې کوم د حق نه شو ډیره مننه تاسو زموږ د مشرانو خبرې اورېدې مو کتلې اوس دا به خبره ته خایو دا یا ته خپل پروګرام راغونډې نو وایي جی مینوالو مونږ چې کوم دی دلته کې په جمرود علاقه په خاور سیمه باندې مونږ سره خپل ګرون ملګری د مونږه د جمرود علاقې امیر صاحب ولاړ دی او دا چې کوم دی د دې دغه چې کوم شروع دی د احتجاج چې کوم شروع دی دا یقینا دی د حکومت نه ګیلې معنی لري د حکومت نه ګیلې من دي نو دې سره اوس خبرې ته کوم چې څه ګیلې معنی دی د علاقې چې څه مصروفیت دي د علاقې څه کمې وشي دي او تاسو سره شریک دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امیر صاحب تاسو چې کوم علاقه ده د خیبر جمرود علاقه د خور سیمه په دې باندې تاسو حکومت نه چې کوم ګیلې معنی دي او دا چې کوم ګیلې معنی لري هغه تاسو پیغام ورکړئ خپل وینه ولته
اول خو تاسو شکریا ادا کوو تاسو د ټیم شکریا ادا کوو د هغې سره سره زموږ د تمام سیاسي اتحاد د جمهور دا کیمپ لګېدلی دی د نن نه یې لګېدلی دا د تېرو ورځو د 15 ورځ ده چې موږ دلته په دا کیمپ کې ناست یو موږ اکثر هم دلته په دا کیمپ کې تېر کړلو او زموږ مطالبات ډېر واضح دي صافام دي موږ صرف په یوه نقطه ایجنډا باندې تمام سیاسي جماعتونه چې په هغې کې جماعت اسلامي دی په هغې کې جمعیت علماء اسلام دی پاکستان پیپل پارټي دی خپل تعارف وکړئ او ایجاد مسباره کې روان دي او دې معنی مسلمان زما نام حاجي احمد شاه د پام په کوشل تحصیل جمع سره تعلق دی په دا درنه کې شرکت کړی دی دا درنه غرض د موږ د تیرانو متاثرینو د په حالې لپاره موږ دلته ناست یو چې کومه پورې د تیرانو متاثرینو خبره نه وي حل شوې او خپلو کورونو ته یې وقف کړي دي که یخني وي که ګرمي که 14 اګست وي که 16 اګست وي موږ چې دلته امبولانس ناست اوس تاسو حکومت ته څه پیغام وړاندې کوئ خو صوبه ناست دي اقتدار خلک دي څه ورته ویل غواړئ حکومت ته موږ دا یو چې تا اعلان کړی چې د قبایلو کې چې کوم دا هغه شروع شوی و هغه حالت ټیک شو نو چې ټیک شو موږ وطن پرېښی و تا ته تا راته ویلو چې په وطن کې هله ګلې دي تاسو لاړ شو چې موږ د وطن کې چې کوم راغلی ټېرریست شروع شوی دی چې موږ دا صفایي وکړو هغه دا اعلان وکړ چې ټېرریست ختم شو چې ختم شو نو اوس موږ دا مطالبه وه چې موږ خپلو کورو ته تیرا روزګار ته واپس ولګوو چې موږ لوړ شو یا چاته موږ لوړ شو چې بیا ته کوم د بهانې کارونه کوې یا زموږ سره کوم د پیکیجونو اعلان کوې موږ نه منې کوو دی نه بیا وکړه خو اول دې موږ واپسې اعلان وکړه چې موږ واپس لوړ شو خپلو کورو